خو زه د موقع په مناسبت ستاسو مخکې مختصر یو څو خبرې کول غواړم. ورونو دا مجلس زمونږ چې جوړ دی دا د مرګ او یو ماشومې د یو خور د وفات په سلسله کې جوړ شوی دی. خدای دې هغه وړې ته د آخرت لوی خوشحالۍ ورکړي او د هغې چې کوم پاسماندګان او وارثان دي خدای دې وله صبر هم ورکړي او د دې صدمې دې وله الله اجر هم ورکړي. انسان دنیا ته راغلی دی او دنیا کې پیدا دی نو مري به خامخا. بې د مرګ نه یو قسم په دنیا کې پاتې کېدی نشي. کل نفس ذائقة الموت. هر د سا شی که دا انسان دی او که دا حیوان دی، که دا مرغی ده او که دا کبان دي، که دا انسانان دی او که پیریان دی او که فرشتي دي، د مرګ دا سکه به یو ځل خامخا کوي. یو د الله ذوالجلال ذات نه فنا کېږي. خدای له مرګ نشته، الله له بیماری نشته، خدای له زنکدن نشته، الله له سرخوږي نشته او الله له زوال نشته. باقی کې دا څومره تاسو د دنیا دا کائنات او دا نظام وینئ دا به داسې رو په قلار قلار یعنی یو ځل به د خدای یو لوی آفت راشي او د ځمکه اسمانونه او غرونه ټول به دړې وړې شي. رو خبره دا ده چې یو لوی ورځ را روانه ده چې هغې ته د حشر ورځ وایي، د حساب کتاب ورځ ورته وایي. په دغه لویه ورځ به زمونږ د رب العالمین د ذات سره ملاقات کېږي او مونږ نه به الله پاک د یو څو خبرو ضروري تپوسونه کوي. مرګ ته م وایي راځي او زه یې منم، کافر هم وایي راځي او مسلمان یې مني. خو وروڼو یو خبره درته وکړم، دا ټول زمونږ دا خبرې زماري جمع خرڅ دي. مرګ شته او مرګ را روان دی او قبر دی او حشر دی او زنکدن دی او حساب کتاب دی. دا سوچ پکار دی چې دا مرګ شته او دا قبر شته نو ما دې لارې له چې د خطرې دا لار ده او پکې ماران او لړمانان او د دنیا د خدای عظیم عذابونه پراته دي هغې له مې د تلو څه انتظام هم کړی دی او که مې نه دی کړی. لویه خبره ګورې وروڼو دا ده مرګ دی او مرګ راځي. مرګ خو به بېشکه راځي، د هغې نه خو د چا پلار هم نشي خلاصېدی. لو كانت الدنيا تدوم لواحد لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا. شاعر وای که دنیا د چا لپاره همیشه کور وی نو دا ټول نه لوی همیشه جون به چاته میلو شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. ووایه په یو کس یو ځل درود شریف اللهم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین. د دوارو جهانو سردار د دې دنیا نه لاړ، بیا پکې موتا د کم باغ مولیاټې پر یو چې جمدي به پکې پاتې شو. رسول الله مبارک دیجیے مونږ پکې همیشه پاتې شو. مرګ خامخا را روان دی، زنکدن را روان دی، قبر را روان دی، حشر را روان دی او د خدای په حضور کې حساب کتاب بکیږي مونږ او تاسو سره. دا پاتې کېدو والا خبره نه ده. دغه وروسته ځان تیارول پکار دی، ځان تکړه کول پکار دی چې د خدای په حضور کې مونږ پیش شو او د خدای د ذات سره ملاقات وشي او بیا الله مونږ نه تپوس کوي د جون مې درکړو تا پکې څه کړي دي، مال مې درکړو په کومه طریقه دې وګټه او په کومه طریقه دې خرچ کا، عمر مې درکړو، علم مې درکړو، تا د هغه علم نه او د هغه پوهې نه څه فایده واخیسته؟ تا ته پته وه چې مونځ فرض دې کړی دی او که دې نه دی کړی؟ تا ته پته وه چې زکات او حج فرض دي، تا په هغې فرضیت عمل کړی دی او که دې نه دی کړی؟ که زما علم کم دی نو ما نه به د کم علم تپوس کېږي او که ستا علم زیات دی نو ستا نه به د زیات علم تپوس کېږي. یو بنده به هم داسې نه پاتې کېږي چې د هغه نه د قیامت پر ورځ تپوس ونه شي. په چا به د خدای رحم وي چې ورته یې ورمخکې کې ویزه جنت ته او څوک به خدای رونیسي د سپېمو کې بوله زنځیر واچوي او پړ مخې به یې د جهنم هغه لوی کندې ته ورډړه کړي. الله دې مساتي. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې ابن کثیر کې یو حدیث نقل کړي چې د قیامت ورځ شي نو الله به حساب کتاب شروع کوي. دا خو اوږد حدیث دی چې حساب کتاب به نه شروع کېږي. دا بوډاګان او دا سپینګیري او دا هوښیاران خلک به په جرګه لاړ شي آدم علیه السلام ته چې خدای ته سوال وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي.
ابو یې دا کار نشم کول، عذر به پیش کی. مونږ چاله لاړ شو، وی لاړ شي نوح علیه السلام. دا خلق به ګرځي نوح علیه السلام به را پیدا کی، هغه ته به زاري منتو کی، اب هم عذر پیش کی چې زه خو خدای ته نشم وی. که زه ورته اوس ویم چې الله حساب کتاب ورسره شروع کا او ما ته خدای ښه وایي چې ښه نه پروندې ولا د غر کېدو خیرې کولې په ما دې غر کړی او نن ولا حساب کتاب غواړې. بیا به وایي مونږ څوک وي، لاړ شه ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام به ورته وایي زه هم دا کار نشم کولی. وی ښه مونږ څوک وي، لاړ شه موسی علیه السلام ته. موسی علیه السلام له به راشي، اب وایي زه هم دا کار نشم کولی. خلک به وایي نو مونږ خو خلک قتل شو، غرق شو. څوک په خوړو کې د ګیټو ډوب دی او څوک د کونډو ډوب دی او څوک د خولې او د مرۍ پورې ډوب دی. وی زه لاړ شه عیسی علیه السلام له. عیسی علیه السلام له به راشي، عیسی علیه السلام به ورته وایي چې زه هم دا کار نشم کولی. خلک به وایي مونږ به څه کوو. اوس د خدای حضور کې ودرېدل ګورې ډېر ګران کار. حدیث کې راځي چې د عیسی علیه السلام نه به الله تپوس کوي، اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهین، تا دې خلکو ته ویلو چې زما او د مور عبادت وکړي. اب ہوتی ما قلت لهم الا ما امرتنی، خدای چې تاسو حکم کړی دی ګوره مې ویلي دي زیاتې مې څه نه دي ویلي، تا ته پته ده چې الله د عیسی علیه السلام نه دا تپوس وکړي. نبی علیه السلام فرمایي دومره هیبت په عیسی علیه السلام راشي چې د هر ویښته نه به د خولې په دې وینه راوځي. چې د عیسی علیه السلام دا حال دی، د نوح علیه السلام دا حال دی، بیا ما او تا پکې کم کوجاګان یو. عیسی علیه السلام به بیا وایي چې را زرت یو شخصیت خیم الته لاړ شي. وی چرته لاړ شو؟ وی لاړ شي د آخر زمانه پیغمبر چې ته پیدا کړي. ورونو مونږ او تاسو ګوره ډېر زیات خوش قسمت دی. مونږ خدای مسلمانان پیدا کړو، دا د الله احسان دی مونږ سره. او بیا په مسلمانانو کې د یو ډېر ښکلي پیغمبر امتیان پیدا کړي. دا د الله ډېر لوی فضل دی. نو دا خلق به راشي د دواړو جهانو سردار ته. نبی علیہ السلام به را پیدا کی چې ته د خدای په حضور کې سفارش وکړه چې الله حساب کتاب شروع کی. د دواړو جهانو سردار فرمایي مقام محمود کې به زه سجده ولګم، د عرش لاندې، او د دنیا د یوې هفتې برابر اوږده سجده به د دواړو جهانو سردار ولګي. الله ته به جاړي او فریاد به کوي. ورځې پس د دنیا هلته خو یوه ورځ ده، حضرت جبریل علیه السلام به وله راشي چې زه الله راولېږلم سل تعطا، سوال کوا چې ته سوال کې نو خدای به دل درکړي. اشفع تشفع، سفارش کوا ستا سفارش به قبلېږي. نبی علیہ السلام به لاس پورته کی، د ټولو نه مخکې خو به د حساب کتاب د شروع کېدو سوالو کی چې الله حساب کتاب شروع کا، او د هغې نه پس به بیا زما او ستا د ګناهګارو امتیانو د بخښنې سلسله شروع شي. حافظ ابن کثیر لیکي چې حساب کتاب شروع کېږي، د بخاری شریف حدیث دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې موږ د ټولو نه وروسته دې دنیا ته راغلي، خو د ټولو نه مخکې حساب کتاب به ما زما امت سره به کېږي. او جنت ته به آدم علیہ السلام او ابراهیم علیہ السلام اله د جنت دروازې له ټک ورکوي او ورننوځي به چې تر څو زه او زما امت جنت ته نه یو داخل شوي. دا څومره لوی منقبت دی. حساب کتاب به لومبې د دواړو جهانو د سردار د امت نه شروع شي. بیا چې حساب کتاب شروع کېږي، داسې د دنیا حساب کتاب نه دی چې د دنیا زه خود ته لولګېده، یو خوا د ټیپر ور واچولو بل خوا د ورپسې دړی ور واچوله، هلکه یو ټیپر پکې کم کو زیات کو، ګندري او که خراب دی او خبره دې لړه کړه. نه، هلته کې بل شان لوبه ده. جنت او دوزخ به دواړه رانږدې شوي چې کم سړی کامیاب شو جنت ته به ځي، او که کم سړی ناکام شو دوزخ ته به ځي. هلته بیا سپلیمنټري امتحان نشته. دلته خو که یو کې پیش شي نو بل کې به پاس شي، اکه دې بل کې هم پیش شوې نو بیا خو مونږ تاسو له چلم درځي څه 2-3 روپۍ یو ډبې مټۍ سپلی مپلی د چاته دی خو سپلی مشهورې دي، او رضلو سره د خدای خو کې د هغې خامتا مشهوره ده. دا وله یو سې دا وله په تحفه تحایف کې ورکې، نمبر منبر یې دله زیاتې کي، ښه کور په ارام د ژوند تېر کړي. زما یو ملګری دی، هغه وی چا په سفارش کې بوتله، یو پرچې والا ده، د بورډ نه دا خلک معلومات کې یونیورسټۍ نه چې یاره پرچې چا سره دي. وی زه په سفارش کې بوتلم، لاهور ته یو پرچه تلیوال ته یې بوتلم. وی چې هلته لاړم، وی ګنټیمو والا او پروفیسر صاحب اوس سرتور په منډه راووت، کېړی پخپو دي سر یې سرتور دی او په ډېر هیبت باندې راووت.
وی ما سره ستړي مشي وکړل او سلام علیک را سره وکړه او چې کوم سړی را سره تلو وی دا فلان کې دی وی مې چې او وی بدله مې پرچا پاس کړه وی حیران یم چې خدای پروفیسر صاحب د کوم ځای قطب ولی د خدای راغی نه مې ورسره د دې سړي تعارف کړی دی چې دا فلان کې دی نه مې ورته دا الویلې چې موږ راغلي یو دا پرچا پاس کا دا ته دا پته د کوم ځای نه ولګېده دا خو ناشنا کمپیوټر دی دا فلان کې دی او بس دا دې مې پاس کا پرچا مې ولا پاس کړه وی ما ته چې پروفیسر صاحب کینو خو وروسته خو دا تپوس نه کوم چې ما ته الویلې دی چې سفارش کې راغلی یم وینا دا سړی مې درته ښولی دی وینا دا سړی دې مخکې لیدی دی نه بل چا د سفارش کړی دی وینا نو دې څنګه وپېژندل چې دا فلان کې دی مې پاس کړ وی خبره دا ده چې ما له څونه پرچې راغلي دي نو دا هر یوې پرچې سفارش ما ته را رسېدلې ټول مې پاس کړي دي یو بدقسمته پکې پاتې مې چې خدای له دم څوک سفارشي راولي چې دام پاس کم چې خیرت ته مې غاړه روغه شي چې تاسو ټالی واله مې چې همدغه بدقسمته نن راغلی دی بل څوک پکې پاتې ونه دغه زمونږ د دنیا امتحان خدای دې په آخرت په امتحان کې ما ناکام کوا که هغه امتحان کې ناکام شوې دوباره د امتحان چانس تا ته نه ملاویږي هغه تا ترین جهنم چې هغې کې بیا خوټ کېدلې او وینې زوې د کافرانو به در باندې خدای سکي د هغې نه دې خدای وساته نو حافظ ابن کثیر د نبی علیہ السلام نه نقل کوي چې تله د میزان به ولګي الله به خپله نګراني کوي خدای به خپله د تلې د میزان نګراني کوي حضرت جبریل علیہ السلام به ولاړي ځکه چې هغه وحی راوړې ده که په هغه څوک سوال وکړي چې ما له خو کتاب نه دی راغلی چې هغه خپل ګوان پیش کړي اسرائیل علیہ السلام به ولاړي که په هغه څوک سوال وکړي چې الله د وخت نه مخکې رانه سوخ کېده چې هغه ولاړي چې خدای تا راته دا ټیم خولی کرام الکاتبین به ولاړي هغه فرشتې چې ستا په دې ښې او په دې ګس اوږه باندې ناست دي ولې که په هغې څوک سوال وکړي چې دې غلطې نمبرې درج کړي دي ناغي به باقاعده ولاړي او که بیا م انکار کې کافران بم چغې وی والله ربنا ما كنا مشرکین ابو جهل بم را پاسی هغه بم وی چې یا الله زما دې قسم په خدای وی چې ما خو شرک نه دی کړی ما خو د بوتانو عبادت نه دی کړی ما خو د یو الله عبادت کړی دی ایوم قسم امیہ بم را پاسی عتبہ بم را پاسی نمرود بم را پاسی شداد بم را پاسی فرعون بم را پاسی دا ټول به انکارو کی دروغ بوي یا الله مون خود بوتانو عبادت نه کړي الله مون خود خدای دعوه نه کړي خدای پاکا مون خو یو ست عبادت کړي توحید والا مون خو یو ته الله منلې اوس بسکه الله انکارو کی چې ما عبادت نه کړي یو د الله مې کړی دی نه مې بت ته سجده لګولې ده او نه مې د خدای دعوه کړې ده دلته دروغ وایي راشه وایي دلته هم دروغ وایه الله به څه چلو کي وایي ښه یو زما دې کړی دی د بت سجده دې نه ده کړې فرعون د خدای دعوه دې نه وه کړې نمرود د خدای دعوه دې نه وه کړې ابو جهل رب زما د محبوب مخالفت دې نه دی کړې زما د محبوب په شا دې لرې نه دی غورځولې عتبه زما د پیغمبر مخ مبارک ته لاړې نه دي توکلې وایي نه خدایه څه ګوارې تا سره اللہ بوئی گواہ غواړي وی او اللہ فرمائی اليوم نختم على افواههم پدې خله باندې به مهر لګي خله به بند شي وتكلمنا ايديهم لا سن به خبر شروع کی وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون لاس به خبر شروع کی چې دروغ وای زما پدې لاسونو باندې لری راغشتو لاسونه بوي او مالر راغشتلې دې ابو جهل په لاسونو باندې او د دوارو جهانو د سردار په شا مبارکه می غرزولې دې خپې به غوي شروع چې په مونږ دې فلان کې ګناه کتلې دې پر عجبه به غوي شروع چې په مې پیغمبر علی السلام ته کنزل کړې دې وګونه به شروع چې په ما باندې سرو دوډم ته توبه اورېدلې دې اوس بسکه اغا عملنامه به ورته داسې رامخکې کړي وایي دا دې نه دي کړي دا شیشه وګوره اوس که نه دا تا نه دي کړي ووجدوا ما عملوا حاضرا چې څه عمل یې کړی دی به ورته مخامخ آمنے سامنے شي د هغې نه انکار هم نشي کولی آدم علیه السلام به خپل ټولو بچو ته ولاړي ځکه د هغه اولاد سره حساب کتاب کېږي او چې د کم پیغمبر امتی سره حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به خپل امت ته ولاړي نو چې د دوارو جهانو د سردار امت سره حساب کتاب کېږي څوک به ولاړي نبی کریم ټول وایي صلی الله علیه وسلم
اب مخامخ ولاړي اولاد سره بچو سره حساب کتاب کیږي. اوس یو بل منقبته مور لومبی چې حساب کتاب شروع کوي، حافظ ابن کثیر وای چې نبی علیہ السلام ته الله په خپل आवाज وکړي چې زما محبوبه ستا د امت نه لومبی حساب کتاب شروع کوم، خدا ستا په خوښه شروع کوم. یو کس را مخکې کړه، را روان دی که یو کس چې د هغه سره لومبی حساب کتاب وکم، یو کس ته را مخکې که باقي به زه شروع کوم. د دواړو جهانو سردار فرمایي دا وخت به ما باندې ډېر زیات سخت دی چې خدای دا لومبی امتی مې د ناکام چرته نشي، ځکه د الله سره حساب کتاب ګران دی، آسان نه دی. عائشې صدیقې تپوس وکړه د دواړو جهانو د سردار نه چې د خدای پیغمبر حساب کتاب به کېږي او که به نه کېږي؟ وی نه به کېږي، حساب کتاب به نه کېږي. وی ولې الله چې وی چې سوف یحاسب حسابا یسیرا، چې الله به حساب آسان کوي مسلمان سره، او کافرانو باندې به حساب کتاب ګرانی، او ته چې حساب کتاب نه کېږي الله وی زه به کومه. د دواړو جهانو سردار او فرمایل اے عائشې دې ته حساب کتاب نه ویل کېږي، دا خو اسه پیش کشی دا، الله بل عمل نامه را پیش کی و تبوی بنده دا جی گناہ کرے وا تا د اخلاص توبه و استلا. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، دغه گناہونه مې د لټول پنې کو بدل کړي ځنه جنت تازه. عرض دی عرض و تب پیش کول کوي دا نیکی او دا گناه دا، ته جهنم ته ځو، ته دوزخ ته ځو، ته جنت ته ځو، ته فلان کی خوا ځو، ته فلان کی خوا ځه. ولکن من نوقش هلکا، او که چا سره حساب کتاب پس ایمانو کې شو خو هغه تباه او هلاک دی. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، دا الله دومره نعمتونه لري چې هغه د شمیر نه وتی دي. دا خدای نعمتونه به څنګه شمیري؟ چې ته وایي چې دغه مې ډوډۍ درکړې وه، جامه مې درکړې وه، او دا فلان کې شی مې درکړی و، د هغې په عوض کې عبادت راوړه، نو تا سره د خدای د نعمتونو شکریه بیا کم دی. ده تپوس کوي عایشه صدیقه د نبی علیہ السلام نه رضی الله تعالی عنها، وی د خدای پیغمبر کم ځای به دې ګورو د قیامت پرس، ولې سخته ورځ ده، مونږ ته ځای وښایه چې مونږ هلته منډه وو تا پکې پیدا کړو. د دواړو جهانو سردار فرمایي عایشې بل ځای ما پسې مه ګرځه، درې ځایونو کې ګورې ما ګوره. ګوره په امت رحم ته د نبی علیہ السلام اوسه ګوره که مونږ وله څوک کړل پیغمبر علیہ السلام له. لاول ما د میزان د تلې په خوا کې ګوره، زه به د خپل امت وزن ته ولاړ یم چې زما امت سره زما مخکې وزن کېږي چې زما امتیان ډاډئ. د میزان د تلې خوا کې ما ګوره، او که د میزان د تلې خوا کې نو عایشې ما بیا د حوض کوثر په غاړه باندې ګوره. زما امتیانو باندې به تنده تیره شوي، د محشر خولو به والي، زه به خپل امت ته د حوض کوثر نه په ګیلاسونو په کوزو اوبه سیراب کومه. عایشې که هلته دم اونه منتم او هلته منومه، نو بیا ما د پولیس پیرات په خوا کې ګوره. زه به د خپل امت تماشه کومه، د الله نه به سوال کوم چې رب سلم رب سلم رب سلم، اے خدای زما امتیان صحیح سالم د دې پولیس فرات نه پورې باسا. دغه دریو ځایونو کې به ما ګورې، بل ځای به ما نه ګورې. لومبی ځای دا د محشر په میدان کې د تلې د میزان خوا ده، وی ما هلته ګوره. دغه ورځ سخته ده. بیا نبی علیہ السلام به فرمایي ما ته به الله حکم وکړي یو کس را مخکې کا، ویل چې یو خوا ګورم او بل خوا ګورم چې خدای څوک ور مخکې کم. ښي طرف ته به زما حضرت ابوبکر صدیق ولاړي، ګس طرف ته به زما عمر فاروق ولاړي، حضرت علی به ولاړي، حضرت عثمان به ولاړي رضی الله عنهم. اوس به زه ګورم چې کم یو کس ور مخکې کم. زه به ابوبکر د مټه ونیسم چې ابوبکر ور مخکې کېږي چې دا لومبي حساب کتاب ستانه شروع شي. حضرت ابوبکر به تلاس راکاږي چې دا خدای پیغمبر ما پرېږده ما مه ور مخکې کوه. زه د خدای په حضور کې د خپلو نیکو او د ګناهونو د حساب کتاب طاقت نشم لرلی. هسې نه که په ما باندې آواز وشي چې ابوبکر دی دوزخ ته ځي، ای د خدای پیغمبره ستا امت او ستا ټول امتیان به زما د نوم د وجې نه وشرمېږي. د دواړو جهانو سردار به د مټه نیولي چې نه لومبي حساب کتاب به هم تا نه شروع کېږي. نبی علیہ السلام فرمایي حدیث کې راځي
وی په ما د ډېرو صحابه احسانونه شته، هجرت یې کړی دی، جهاد یې کړی دی، توره لاس کې اغشتې ده، او د ټولو احسانونه ما په دنیا کې پوره کړي دي سوا د ابو بکر نه چې د هغه احسان به رب العالمین خدای په جنت کې پوره کوي. د هغه د دنیا احسان ما نه خلاص کړي، اب الله جنت کې پوره کوي. د دواړو جهانو سردار به د ابو بکر لاس ونیسي، ورمخکې کوي به چې ورمخکې چې لومبي حساب کتاب تا سره شروع شي. حضرت ابو بکر به لاس را کاږي چې نه یا رسول الله عمر دا د خوا کې ولاړ دی، عمر ورمخکې کا، عثمان ذوالنورین ورمخکې کا، علی مرتضی ورمخکې کا. ای د خدای پیغمبره زما دومره نیکۍ نشته چې د خدای په دربار کې حاضر شم او ما سره حساب کتاب وشي. نبی علیہ السلام به د مټ را کاږي د الله د حضور د دربار نه به آواز وشي چې ای د خدای پیغمبره ابو بکر پریدا میرا مخکې کوا، زه تا دروغ جن کول نه غواړم، تا دروغ جن کول نه غواړم. تا په دنیا کې د حضرت ابو بکر متعلق دا فرمایلی چې ابو بکر فی الجنه، ابو بکر به جنت ته ځي، تا دروغ جن کول نه غواړم. ابو بکر متعلق زما دا اعلان دی چې بغیر د حساب او بغیر د کتاب د نیغ په نیغه جنت ته روان شي. دا حضرت ابو بکر ویل. او اے رونو اوس دې زمانہ کې بعض خلک را پاسی مسٹر ابو بکر او مسٹر عمر. دا مسٹر لفظ دا خو د عزت لفظ دی، ټیک دا، خو زمونږ د خلکو د پاره د عزت لفظ دی. په عرف عام کې د صحابه په شان کې دا د ګستاخی لفظ دی. کم ځای ته دا خلک ورسېدل رونو خفه نه شئ، دا مونږ خلق تباہ و برباد او غرق یو. ما پخپلا خمه شرمول دی خوش مړ دی نو مې ځکه نالم، ګنې مونږ مولیانو ته خدای څوک نه را مخکې کوي، خمه برابر کړی دی خوش مړ دی نو مې نالم. ستا د علاقې یو سړی دی، د عثمانزو د مدرسې سره خوا کې جنازه وه، او هغې جنازې له د بریټۍ عمر خان راغلی و د شم خان پلار، اجم دی په هغه ورځو کې. او قسم در تخورم په دا جماعت کې ناسته چې ما ته پخپله واورېدل د هغه سړي نه. عمر خان ته لاس ونیوه، وی ابو بکر راغلی دی، ابو بکر راغلی دی. نو یو سړی ورته وایي وی دا دې څه ووې؟ وی ولې ابو بکر د رسول الله سخر نو نو دیم د فضل حق سخر دی که نه. مړه کم ځای ته دا خلک لاړه. فضل حق د پیغمبر علیه السلام برابر کا، او دغه سړی دی د حضرت ابو بکر برابر کا. دا زمونږ ژوند دی، د پیسې او د دولت مونږ کم ځای ته ورسولو. مولا زمونږ نه خلاص نه دی، پیر زمونږ نه خلاص نه دی، نیک سړی زمونږ نه خلاص نه دی، خدای زمونږ نه خلاص نشو، د خدای پیغمبر زمونږ نه خلاص نشو. تاسو خو شکریا ادا کړئ چې د خدای په کور کې ناست شئ، شکر د خدای ادا کړئ، ټولو وایئ الحمدلله. داسې خلک هم شته رونو، خفه نه شئ. تاسو به هم خبر یو که به نه یې خبر، داسې خلک هم شته ډم به راولي، ډم بالښتونه به ورته ولګئ. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث درته وویم نو نور ته قیاس کوه چې اخره زمانه بشي. یو کس به لګیای خدای پورې به ټوقې کوي، ما پورې به ټوقې کوي، دین پورې به ټوقې کوي، مسلمان بی او نور مسلمانانو به بالښتونه ورته ډبوي او خاندي او خړتېږي او خوشحالېږي به. شته که نشته؟ ما او تا وله ځو که نه ځو؟ دا علماء کرام ناست دي، دا یې تپوس دی وکړه کم سړي چې خدای او د خدای پیغمبر او د قیامت ورځې او د قبر عذاب او نکیر منکر پورې خندا وکړه، دا کافر دی او ښځه پې طلاقه ده. او چې کم خلک ورسره لاسونه وپړقوي او بالښتونه ورسره وډبوي، د دې نه مخکې ښځې طلاقې یو دا ټول کافران دي. کم طرف ته لاړی؟ اخر یو پوټی لږ سوچ وکړئ. دا خوله چې خوځی لږ په سوچ وخوځه وه. ستا د مور مخکې تا کنځل کېږي، ته برداشت کولی شي؟ ستا د پلار کنځل ستا مخکې کېږي، ته برداشت کولی شي؟ ستا د رور کنځل ستا مخکې کېږي، ته برداشت کولی شي؟ او ستا مخکې د رسول الله مبارک کنځل کېږي، ته څنګه برداشت کوې؟ ستا مخکې د خدای او پیغمبر ته کنځل کېږي، ته څرنګه برداشت کوې؟ ستا مخکې یو صحابي ته کنځل کېږي، ته ځان ته پښتون مسلمان وې، ته د هغې برداشت څنګه کوې؟ او چې بې غیرته او برداشت یې کولی شي نو خانده ورسره مه مجلس نه پاسه، مړی نه نشي نیوی مجلس ته پاسه، مجلس ورته پرېږده. خو یو خبره ترونو کوم،
کدا خلق ډیرم بے خوند شي او ډیرم بے غیرت شي د دې قرآن او د پیغمبر د حدیث حفاظت بسوک کوي الله به کوي قیامت روزه او د قبر عذاب او نکیر منکر پورې خندا وکړه دا کافر دی او ښځه پې طلاقه ده او چې کم خلق ورسره لاسونه وپړقوي او بالښتونه ورسره وډبوي د دې نه مخکې ښځې طلاق یې دا ټول کافران دي کم طرف ته لاړی اخر یو پوټی لږ سوچ وکړي دا خوله چې خوځې لږ په سوچو خوځه وه ستا د مور مخکې تا کنځل کېږي ته برداشت کولی شي ستا د پلار کنځل ستا مخکې کېږي ته برداشت کولی شي ستا د رور کنځل ستا مخکې کېږي ته برداشت کولی شي او ستا مخکې د رسول الله مبارک کنځل کېږي ته څنګه برداشت کوې ستا مخکې د خدای او پیغمبر ته کنځل کېږي ته څرنګه برداشت کوې ستا مخکې یو صحابي ته کنځل کېږي ته ځان ته پښتون مسلمان وې ته د هغې برداشت څنګه کوې او چې بې غیرته او برداشت یې کولی شي نو خانده ورسره مه مجلس نه پاسه مړی نه نشي نیوی مجلس ته پاسه مجلس ورته پرېږده خو یو خبره ترونو کوم که دا خلق ډېرم بې خونده شي او ډېرم بې غیرته شي د دې قرآن او د پیغمبر د حدیث حفاظت به څوک کوي الله به کوي نن درته نواز شریف صاحب هم اسلام روخ کې دی د پیټار نه درته بیا مار روخ کې دی زمونږ قسمت هم دغسې دی خپه کېږې ما وی سیاست دی سیاست یو زرزله دی نو بیا هم درته وایم که پې خپه کېږې او که پې خوشحالېږې دا زما اسلامي خبره ده ډنډنګې درته بیا راوست اسلام راولم شریعت بل راولم افسوس مال او تاله اسمبلی کې یوه میاشت او دوه میاشتې په دې باسو شو چې شریعت راولو او که رانولو یو میاشت دی باندې باسو شو اسمبلی کې چې کم ناست دي مسلمانان وزیر اعظم صاحب وایي زه مسلمان صدر وایي زه مسلمان سیکرټري وایي زه مسلمان سینیټر وایي زه مسلمان ملک جوړ د اسلام په نوم ما وی نواز شریف کاکا په یو قلم تا چیف جسټس غوندې د عدالتي نظام مشر کور ته ولېږه وی لېږه که وی نه لېږه په یو قلم تا لغاري غوندې صدر مشر صدر ادې کور ته ولېږه کو نه لېږه جواب خو راکوی که نه خدای بندګان ما کره خو دغه بکسه نشته تاسو کره خو شکر الحمدلله دغه بکسې هم پرتې دي دغه شی هم در کره پروت دی افسوس خفه کېږې ما پخوا چې به زمونږ لور خور چې ته پېښور ته لاړه یا چې ته بازار ته به لاړه مونږ به وی سینما له لاړه نن دې وله کور ته سینما راوړې ده تاسو کره خو دغه څیزونه پراته دي که نه تاسو نه یې خبر زه دومره نه خبر لکه څومره چې تاسو خبر یې نو په یو قلم دی صدر مو لېږه نو بل ورځ دی بیا بل بریتو چې هغه جرنیل د فوج مشر چې هغه وی یاره اسلام ځکه نه راځي چې فوج یې مخالف دی جرنیل کاکا نه مني یاره مونږ وی رښتیا دا جرنیل کاکا به ډېر زیات بریتونه به زمري نیولي د مخکې هم څوک غږ نشي کولی نو چې ورسره روانه شوه په یو قلم یې دستخط وکړو زه کور ته نقشه به فټافټ ځه ما ته مینډیټ ورته وایي مولانا بجلیګر صاحب سره مخکې ورځو کې ملاقات شوی پرې زه چې د اوزګار شم یو ګپ له وله ځم ما ته پولیس را پسې راغله وی ما ته چې تا زمونږ نواز شریف مدیر اعظم صاحب ته چیندخ ویلی دی وی ما چې ما خو چیندخ نه دی ویلی وی نه ویلی دی کیسټ کې مونږ سره بند دي وی ما چې کومه جلسه کې وی صاحب کیسټ یې را پسې غټ راوویسته چې دا ستا کیسټ دی او په پلانکي ځای کې د قصه خانه بازار کې جلسه کړې ده شهیدانو سره او دې کیسټ کې دی ویلي چې وزیر اعظم چیندخ دی خدایا ما وته کوم ځای چیندخ ویلی دی یریږم نه خدای لفظ مې ویلی نه دی وی مولانا صاحب ویلی دی او وی ما وی چې یاد مې شو چیندخ مې نه دی ویلی خدا مینډیټ مې ویلی نو ما د خدا ټکې نه راځي نو مینډک مې د خولې نه وتی دی مینډک په انګریزي کې چیندخ ته وایي خولې نه مې مینډک وتی دی نو په دې چل به دا شی به خفه شوي خبره دا درونو مینډیټ ته تحصیل دی یو قلم سره تا په مخه لغاري صاحب کور ته ولېږه جرنیل دی ولېږه او د چیف جسټس د پاکستان د اعلی عدالت نظام مشر هغه د په یو قلم کور ته ولېږه تا په دې کې د اسمبلی سره صلاح کړې وه د خدای د قرآن لپاره صلاح کې راولو که رانه ولو هغې له خو دې صلاح نه وه کړې دې له صلاح کې قرآن راولم که نه ظالمه په خپل اسلام ویارېږه چې دا صلاح کې چې راولم او که رانه ولم د پیغمبر حدیث راولم که رانه ولم یو پوټې په دې خبره سوچ وکړه په خپل اسلام باندې ویارېږه
او بیا راولم او رانولم څه ته وایي. ما ورته دونه اسانه فارموله وښوله، مې په دې فارموله عمل وکړه که یو منبر حزب اختلاف چې دا کم قرآن چغې وایي چې نه منم، که ده پې راسره دستخط ونه کړه راشه زما په دې مخ لاړې وتوکه او په دې مخ را سپېړه راکړه. هغه څه شی دی؟ هغه فارموله. فارموله دا ده چې بخاري شریف راواله او په دې سر د پاسه کېده، او د خدای لوی قرآن راواله او په سر د پاسه کېده. خو لږ غوندې مې کولا وکړه ورتاسې نه چې ته د انګلیش چې ته د 1 2 3 او د بوک 1 او بوک 2 چې ته روانې دی په دې سر یې کېنوې. هلته یې ورته وښایا چې دا بخاري شریف او دا مې د خدای قرآن راوړی دی. ای د قومي اسمبلۍ ممبرانو، دا دواړه مې دله راوړي دي. لاول خو په دې قسم خورم چې دروغ درته نه ویم، او بیا دا دواړه مې راوړي دي، دې له اوټ غواړم. دې له اوټ ورکوی که نه ورکوی؟ وایه د قومي اسمبلۍ او د سنټ ممبرانو به دې له اوټ ورکړی او که به یې نه ورکړی؟ چې یې نه وې ورکړی چې دلته دې خلکو دله سرمن ایستی وې. دا خو اسان علاج دی. ور یې وړه بیا سنټ ته، سنټ منظوروي او نه منظوروي، مني او نه مني. ور یې وړه سنټ ته، وی دا بخاري شریف او دا د خدای قرآن مې دله راوړی دی د سنټ ممبرانو. ما هم دوکه کړې ده، توبه وباسم خدای ته، دا قرآن او دا حدیث ګواه کوم، او تاسو ته هم ویم چې توبه وباسئ او راځئ دې قرآن او دې حدیث ته اوټ ورکو. کم د سنټ ممبر به داسې ظالمي چې هغه به د خدای قرآن او د پیغمبر حدیث ونه مني او هغه به رد کړي، او به نه مني که مني به مړه. دا خو اسان علاج کیږي، اسان دی. دا دې د کم ځای نه ګوته راوویسته ډنګ ډنګې ډنګې، اوس خلکو ته دا ښیي لاول دې پکې د پښتونخوا شوشره پرېښوده، بیا دې پکې دا شوشره پرېښوده چې ظاهره راشه دا نیشنل پارټي مرانه خلاف شوه او دا ایم کیو ایم رانه لاړل، که دا مولیان سادهګان غوندې خلک دې په دې نوم دوکه کړم او دا ځان سره ملګري کړم. مولیان ورته څه وایي؟ وی بلکل ملګري دي، اوم تا غواړو، اوم تا بیر المؤمنین، اوم ته مشرې، زمونږ بل مشر نه دی پکار. خو چې دا څه دې ووې راشه لکه نر غوندې میدان ته راوځه او ووایه چې دا څه مې ویلي دي دا ټول په حقیقه مانو کې منم. نو دلته د شریعت اعلان وکړو، ما سره اخبار کټنګ پروت دی، که څوک یې ګوری ورته یې خولی شم. نو د شپې لاړ، نو په کراچۍ کې ښځو ته تقریر کو، هلته کې صرف ښځې وې او وزیر اعظم صاحب ورته مخامخ ناست و. ښځو ته څه وایي؟ وی ما خو د اسلام دماکه وکړه، دې ورته دماکه وایي، بله دماکه مې وکړه د اسلام او اسلامي نظام راولم. خو تاسو چې خفه نه شئ، تاسو چې څنګه مخکې وی که نه نو وروستو به هم دغسې یې. مې داسې اسلام خو ما چې د په سترګو نه دي لیدلی چې ښځې دې پکې بربنډې ګرځي، سینما دې پکې کولو ګرځي، او هلته بل دام دا سره د اخبار کټنګ پروت دی چې په مري کې په هغه ورځ اخبار او صاف اخبار لیکلي ما سره پروت دی. وی وزیر اعظم صاحب چې په نن ورځ باندې اعلان وکړ چې اسلام راولم، نو په مري کې په هغه ورځ د کلب او د شرابو پرمټونه ورکړل، او یو وزیر یې دی چې د کوچانو دا سپینی دغسې سپی دی، پیژنئ یې؟ څوک دی؟ د کوچانو د سپي غوندې کټا سر یې دی، او د شکل ته چې وګورئ که نه داسې چوها غوندې شکل یې دی، ډېر مې بدي شي. سرتاج عزیز هغه را پاڅېده، سرتاج عزیز هغه نه تپوس کوي، شیراني صاحب ته تپوس کوي، ورته وایي چې سود سره به څه کوئ؟ نه نه وی سود خو به وي، سود به هم پکې چالوي. مشاهد حسین نه پکې تپوس شو، وی اسلام راولئ؟ وی او وی هلته خو طالبان لاس پرې کوي، سر کټ کوي، زناکار لا رجم ورکوي، سنګسارۍ یې. نه نه هغه طالبان برانډ اسلام نه منو، لاس به پکې نه پرې کېږي، سر به هم نه قلم کېږي، لاس به هم نه پرې کېږي، او زناکار له به رجم او دوریم نه ملاویږي. ښه نو ته ما ته هغه زمرې وښایه چې نه یې خپې شته، نه یې لکۍ شته، نه یې سر شته، نه یې خېټه شته، او نه یې ملا شته. داسې زمرې ما ته تاسو چې ته ښولی شئ. یو سړي بل ته وی وی دا زمرې څه ته وایي؟ نو هغه وله په دې لاس د زمري نقشه جوړوله، نو چې داسې ستن یې وله ښخه کړه، په ستن باندې خاپونه یې کول. وی دا څه جوړی؟ وی دا لکۍ جوړوم. وی لرې که دا لکۍ پتې کټ کړه، لاس مې خوږ شو. نو چې دوباره بیا بل ځای وی دا څه جوړی؟ وی دا وله خپې جوړوم که نه؟ وی دا هم سړی خوږوي، لرې که دا خپې هم تې کټ کړه. نو چې بیا داسې ستن راواغېسته او ټک ټک یې شروع کړل، وی دا وله څه جوړی؟ وی دا وله غوږونه جوړوم که نه؟ وی لرې که دا هم سړی خوږوي. نو چې بیا ولا ټک ټک شروع کړل، وی دا ولا څه جوړی؟ وی دا ولا سر جوړوم که نه؟ وی بیخ دې د سر وخېږي، وی هغې خو هم مړه کړو. نو سړی ورته وایي چې لکۍ پکې ني، خپې پکې ني، غوږونه یې ني،
سرینی نو داسې زمری به د کم ځای نه زه تاله راولم. نو چې ښځې پکې ازادې ګرځي، سینما پکې ازاد دی، د سود پرمټ پکې آزاد دی، د شرابو پرمټ پکې آزاد دی، د قاتل سر پرې کول پکې نشتا، د زناکار سنگسارېدل پکې نشتا، د غل نه لاس پرې کول پکې نشتا. زم نواز شریف صاحب دغه اسلام دی یوسا او په لاهور کې چې تا د ریوان پر روډ باندې ځان لکم سیدونه جوړ کړی دي الته سنبال کا. د اسلام زموږ نه دی پکار، زموږ د طالبانو په شان اسلام په پاکستان کې پکار دی. زه هغه اسلام غواړم چې سود پکې حرامي، زه هغه اسلام غواړم چې زنا پکې بند شي، زه هغه اسلام غواړم چې ښځو نه پکې صادر توشي او ښځه ښه په آرام کور کې کینی او ښه د حیا ژوند په خپل کور کې تیری. زه هغه اسلام غواړم چې شراب پکې بندي، زه هغه اسلام غواړم چې د غل نه لاس پرې کېږي، زه هغه اسلام غواړم چې زناکار سنګسارولی شي او که د دې نه علاوه اسلامي دا به د اکبر دین الهي وي. اما ته نه دی منظور، زما مشرانو علماو مخکې مرد کړی دی، سرونه یې پرې کړي دي او اوس هم انشاءالله چې په دې وطن کې مسلمانان پښتانه شته، د اسلام مونږ بیا نه منو، بیا هم نه منو. زه خو هغه اسلام غواړم چې کوم د صحابه اسلام. ما ته یو سړی وایي وی د طالبانو اسلام، ما وی وروره دا د طالبانو نوم پکې څه دپاره اخلی؟ طالبان برانډ اسلام، پلان کې برانډ اسلام، پلان کې برانډ اسلام، دا نومونه څه دپاره اخلی؟ لاړ شئ وګورئ افغانستان کې که د عمر فاروق د زمانې او د عمر ابن عبدالعزیز د زمانې اسلام او دې کې د نوک برابر فرقي، نو ما دام ریجکټ کړی دی، زه دام بیا نه غواړم. او که نه دا همغه شي وي چې کوم هلته دی، نو بیا د اسلام سره دشمني ده او که طالب سره دشمني ده. رونو خبره دا ده چې ټول گپ شپ دی، خو خبره دې پورې کوم چې حفاظت د دین به څوک کوي؟ جواب را کوئ الله به کوي. او مثال به درته زوخم کړ، داسې مثال درته وښیم چې تا لیدی دی. ضیاء الحق صاحب راغلی لس نیم کاله غم د اسلام ډنګ ډنګو په مونږ حکومت وکړ، لس نیم کاله چې اسلام سره غداري او دوکه وکړه، خدای ورسره څه وکړل؟ د ځمکې او د اسمان په منځ کې د یو کم 10 جرنیلانو سره جدا جدا هم خدای ګیرولی شو، خو الله خلقو ته وښول داسې والوزل چې د غوښې قطرې هم دې خلقو ته معلومې نه شوې. که ته په اسلام کې مخلص نواز شریف صاحب راځه را میدان ته شه، د ټولو نه مخکې زه دې ملګری یم، زه درپسې شاته ولاړ یم، دا پښتانه درپسې شاته ولاړ دي. او که نه اسلام سره غداري او دوکه کول غواړې، قسم دی چې د نواز ضیاء الحق سره کومه لوبه الله وکړه، د هغې نه خطرناک حشر به مستوي. ته به ووینې چې خدای سره څه کوي. باقي د دین حفاظت دی، زه به نیمه الیاس مولوی صاحب بی، اغا بنی مولانا محب گل صاحب بی، ابنی قائی صاحب بی، بل عالم بی، خو خدای بر دی دین حفاظت خامخا کوي او مخکې کړی دی. مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه دارالعلوم دیوبند جوړی، دارالعلوم دیوبند جوړی، مرګرو سره یو سره مشوره بل سره مشوره چې دیوال کم ځای ووام او دارالحدیث کم ځای جوړ کړم. ګوره اوس چې ستا د دین حفاظت به څوک کوي؟ اوس کم ځای دیوال خلک چې کوټه جوړه انجینیر سره صلاح کوي، لاول نقشه جوړه کړي، دلته کچن جوړ کو، دلته دیوال و، دلته فلان کې شو، دلته فلان کې شو، دلته فلان کې شي، دلته کې د ولاړه غسل خانه جوړه کړه چې په ولاړه پکې ودسماتای، او دلته کې فلان کې شو، دلته فلان کې شي جوړ. مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه فرمایي چې لکه مې شک و چې خدایا دارالحدیث کم دی جوړ کم، دیوال کم دی، زمان پړه کې سودا وا. وې د شپې د شو د دوارو جهانو سردار می ولید صلی الله علیه وسلم، چې می سردار د دوارو جهان ولید، ماته چې قاسم اولی پریشان دی، مې چې سه پدې پریشان یم چې دا نقشه تاسو برابر کی چې دا دارالعلوم جوړم چې کم ځای کې جوړ کم، وی راځه درته نقشه برابرو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم امسا مبارک راواغشت او پیزار وستو، پانی وسته، خپل لخ پیر روان دی او امسا راواغشت او کر خیراخ کوي، دلته به دیوال راکاږي، دلته به حدیثو ځای جوړ کې، دلته به طالبانو له ځای جوړ کې، مکمل نقشه واچوله او په هغه ځای وګرځېده او رانه لاړ. راویښ شوم، چې راویښ شوم پړه کې سوچ کوم چې پیغمبر اعظم ته نقشه وښوله، اوس لکه سوچ کوم چې انشاءالله که خیر په دغه اندازه به کار کوم. چې سار ورلم هغه ځای له تش میدان له ورلم، زما د قسم په خدای وي مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه کې
زما دې قسم پر رب العالمین وی چې په کوم ځای له دواړو جهانو سردار قدمونه ایښي او مغه څنګه د پیغمبر علیه السلام د خپې مبارک قدم نشان په هغه ځای د پاسه پروت دی. کوم ځای چې له دواړو جهانو سردار ما ته په خپل امسا مبارکه باندې کرخه راښکلې ده، د دواړو جهانو د سردار د امسا مبارکې کرخه په هغه ځای کې نیغه پرته ده. انجینری بدله څوک کوي؟ نبی علیہ السلام بدله کوي. قدر زرگر شناسد قدر جوهر جوهری. د علم په قدر څوک پوهېږي؟ د خدای پیغمبر پې پوهېږي. مونږ د علم په قدر نه پوهېږو. امام ابو داود رحمت الله علیه ناست دی او سهل تستری رحمت الله علیه راغی، لوی بزرگ د زمانې دی. دو نه پېژن چې څنګه راغی چې ورته صاحب وی دا سهل تستری دی، ورپاسې دو ځان ته را ترغاړه باسه. وی صاحب ما ونه پېژندې، وی زه یو خبرې له راغلی زما یو کار به کې. وی بالکل. وی نه په وس کې دی واده را سره وکړه. وی وس کې مې واده مې ده چې ستا خبره به منم. وی څه خبره ده؟ وی ای امام ابو داوده ته چې کومه ژبه باندې د دواړو جهانو د سردار احادیث لولې په هغې د احادیثو ورد کې ستا دې په خدای قسمې چې دغه ژبه ما ته راوباسه چې لږه غوندې یو پوټی یې ښکل کړمه. د حدیثو په قدر دا پوهېږي. مونږ چې کم سړی د حدیثو خدمت کو چې کنزل کو نو ژبه لاول په هغه پاکو، نیغ چې کنزل کو عالم پسې بزرگ پسې د خدای ولی پسې چې مونږ خلق خله په اوبو وینځي، مونږ یې د مولا او د عالم او د پیر په کنزل وینځو. امام مالک رحمت الله علیه د حدیثو درس ته ناست دی. یو سړی میدان ته راغی، د خلکو په سټونو باندې قدمونه کېښودل او نیغ مخکې راغی. خلق حیران دی، جیبه بیا د بسړی دلته د پیغمبر د حدیثو خدمت کېږي او د خلکو په سټونو قدم اړول خو منه دي او د نیغ راغی دلته. امام مالک هم حیران. دا سړی ورته وایي امام مالک ته وی لږ را پاسه او ته یې لکه څه لپاره؟ وی لږ را پاسه تا سره مې کار دی. وی اول درته وایم. امام مالک صاحب هم ورپاسې ځان ته یې راته رغاړه بس په دې تندي د پاسې یې ښکل کړه. امام مالک صاحب ورته وایي دا څه مطلب څه لپاره؟ وی زما دې قسم په خدای وي بیګا هم دې دی کې خوب نه ما. امام مالک به هغه ځای کې د حدیثو درس ته ناستو د پنجرې مبارک خوا کې چې کوم ځای به رسول الله مبارک اعتکاف ته ناستو. زمونږ د ملګري سراج الحق صاحب اوس مخکې ووایي که نه د پنجرې مبارکې صفت یې وکړه که نه؟ آیا شاعر وایي که نه؟ وی ای پنجرې تا سره په پرده جانان آرام کړي دننا، اے پنجری تا سرا پپرد جانان آرام کړي دنا، ما تخکارا کړه نظارې د محمد مدنی صلی الله علیه وسلم. قسم دې چې وته ودرېږي که نه پنجرې مبارکې ته الله دې مونږ تاسو ټولو ته مخامخ ودرئ چې ته په خوند پېښې یقینا چې جنت دا دی او که جنت بل دی. جنت خو همدغه دی چې مخامخ ورته ودرېږي. منګ هم وایو الله د دواړو جهانو د سردار ملاقات نصیب کې، خدایا دیدار نصیب کې. اے خیراتی غواړو خیراتی دیدار غواړو. د پیسو دیدار اوس درته نصیب کوم که غواړئ څوک غواړي دیدار اوس درته نصیب کوم. دا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده او دا متفقون علیه خبره ده چې کوم سړی نبی علیہ السلام روزه مبارکه ته مخامخ ودرېده، نبی علیہ السلام د سلام هم اوري او پیژني هم چې دا فلان کې راغلی دی. لا شکن شیخ الهند صاحب لیکي مولانا محمود الحسن دیوبندی وی مدینه منوره کې ناستم، ډوډۍ به م خوړه، وی چې کم پوټي به پاتې شو د کړکۍ نه به م هغې غاړه وغورځول. وی یو ماشوم به راته هغه پوټي به یې راغونډول، وی څه به یې خوړل او څه به یې زولی کې واچول، کور ته به یې وړل. ډېر خوبصورته داسې ماشوم بچی و. وی هره ما پرې خپه شو، یقینا د مدینې منورې په پیشوګانو د سړیو تسلي کوي. وی ورځ مې دا ماشوم نه مټه ونیو چې بچی راته څه کوې؟ وی زما مور ده، پلار مې مړ دی او واړه ماشومان وروڼه مې دي. مور باندې مې خدمت څوک نه کوي او نه خدمت کولی شي، نو زما دغه طریقه ده چې زه ګرځم او دا جان نه چې دا کومې ټوکړې موکړې پاتې شي دا زه راغونډوم، په خپله هم خورم، هغه ماشومانو یتیمانانو لورو خویندو له موړم. وی مې چې بچی یې د کوم ځای؟ وی د مدینې منورې. وی مې چې بچی نسب دې د کوم ځای دی؟ وی د انصارو.
د نبی علیہ السلام د مدینه منورې د انصارو بچی یما وی دې رمې داسې دارې وواله چې یا خدایا دا د پیغمبر علیہ السلام د انصارو بچی دی دا حال دی. وی ما ورته چې بچی یو خبره درته کوم داسې کار به وکړه چې لاړ شو مور ته دې ووایه زه دیوبند دارالعلوم کې د حدیث استاد یم هندوستان کې ځان سره به دې بوزم علم به د باندې وکړم او خدای به د نه ښکلی عالم جوړ کړي زما زوی بشي زما بچی بشي او چې عالم شي بیا راځه دلته کې د دین خدمت وکړي. وی ما ته غالب کوي چې زه به مور سره صلاح وکړم. وی ما چې لاړ شه وکړه ورسره صلاح. وی هلک لاړ مور سره یې صلاح وکړه. وی بل ورځ چې زه د جومات نه راوتم باب جبریل نه دې خواته باب جبریل دی باب النساء دی مخامخ بقی ده بره شین گنبد دی مخامخ پنجره مبارکه ده او مخامخ مواجهه شریفه ده او دې خوا ریاض الجنت دی هغه د جنت ټوټه چې د دواړو جهانو سردار فرمایي وی ریاض الجنت د جنت ټوټه ده ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه و منبری علی حوضی او زما دا منبر به د قیامت پر ورځ د حوض کوثر په غاړه پروت دی دا ټوټه به خدای د قیامت پر ورځ اخلي جنت کې به ایږدي دې وجې نه علما لیکي چې هلته لاړ شي 2 رکعاته نفل کې او دعا کې دا وایه وایه خدای دنیا کې د جنت ځمکې له راوستم او آخرت کې مې د جنت ځمکه نصیب کا. وی چې بار ته ووتم وی دا ماشوم را روان دی وی ما دوی چې کاکاجي لږ ودرېږه وی ورته ودرېدم وی مې چې بچی مور سره دې صلاح وکړه وی چې او سلام یې وکړه مې چې مور درته څه ووې وی کاکاجي مور راته وی چې ډېره ښه ده زما خوښه ده لاړ شه که عالم در نه جوړ شي او که عالم در نه جوړ نه شي خو ستا د یو کس د نفقې او دغه مو د ډوډۍ نه خو به زه خلاصه شم که نه بچی مې ګڼ دي د رزق درک مې نه لګي ځوان مې نشته زلمی مې نشته د ګټې وټې مې څوک نشته دی زه بچی چې چېرته دی لاړ شه ورسره ستا د یو کس د خرچې نه چې زه بچ شم نو دام زما دپاره لوی غنیمت دی. وی ما ورته وی چې بچې فلانکې ورځ باندې زمونږ قافله روانېدو والا ده هلته به راشي ما سره به قافله کې لاړ شي. وی چې لږ مخکې روان شومه وی دې ماشوم راپسې اواز وکړه چې کاکاجي لږ ودرېږه عقل دې ته وی مونږ وایو خدایا د نبی علیہ السلام دیدار میں نصیب کې الله دروغ وی رښتیا دیدار نصیب کې دا کنه عمرې داخله وکړه چې دیدار نصیب کې او کنه نصیب کې خدایا ته مې خپل دیدار نصیب کې نو د خدای دې کور الله برتال د قیامت کې نه چې ښه هلته زما کور هغې له خو به تللی وې که نه زما د حبیب روزه وه هغې له به تللی وې که نه هسې دیدار مفتو کې خیراتي دیدار غواړ کاکاجي لږ ودرېږه وی ودرېدم وی ما ته وی چې ته ما کم وطن ته بوځې وی مې چې هندوستان ته دې بوځم وی ما ته داسې روزې مبارکې ته یې ګوته مخامخ ونیوله چې ای کاکاجي چې ته مې کم وطن ته بوځې په هغه وطن کې دا شین ګمبد شته دی او که نشته دی دا مناره او باب السلام او دا ریاض الجنت او دا پنجره مبارکه په هغه وطن کې شته دی او که نشته دی وی سر مې ښکته که او جړه راله چې بچې که دا ګمبد هلته وې دلته کې مونږ څه کوله که دا پنجره مبارکه هلته وې دلته کې مونږ څه کوله که دا مناره هلته وې دلته مونږ څه کوله که دا باب السلام هلته وې نو دلته کې مونږ څه کول دا خو هلته نشته ځکه دلته کې مونږ سفر له راځو وی ای کاکاجي زما دا خبره واوره زما دی قسم پر رب العالمین که د دنیا په کرونو په هزارهاو نعمتونه شي او ما ته علم نصیب کیږي دا هر څه ورپسې قربان شه سړي ټوکړی به خورمه دا جانو دا پاتې شونې ډوډۍ به خورمه خو د دې ګمبت او د پنجرې پرېښودو ته تیار نیما ایمان دی ته وایي زمونږ حاجیان صاحبان چې لاړ شي ما سره یو تلو مدینې منورې ته چې لاړو یاره وایي کله بزو الا خدایا مې بړ باندې د تورمزو برګه مې خراو ورېدل یو را باندې خط لیکه وی کور ته خط لیکه مې راو چې د خط لیکم په هغه کې لیکلي زوی ته لیکلي چې بچې مې خپې کوي کنه کوي ما ته خط راو لګي ته مې خدای دې ستا په هغه مې قشړه کړو غرض دلته خلک څه کوي او ته څه کوي هاي خدا دغه زمونږ جان صاحبان دي یو کس پکېو چې مدینه منورې ته ورننوته حاجی صاحب وایي که نه زړګي سترګې لګوه د قدم لاره نه ده زړګي سترګې لګوه د قدم لاره نه ده حضرت په ایښې قدمونه دومره خواره نه ده چې څنګه مدینې منورې ته ورننوته نو څپلی اخوا غورځولې دا موږ سره یې وجیو څپلی اخوا غورځولې او دا شعر یې شروع کړه
او په مخه نیغ داسې پیاده ور روان شو هلته خو نورم لګي او تاوم ډېر زیات دی یاره دې لکې مې د سړي خو موږ ملامته کړو کچی کړو خلک وایي چې ملا سپلو کې روان دی مقتدي یې سپلی غورځولي او داسې روان شو خدایا دا سو شو لکه خو لږ کچه ملامته شومه خو چې 2 قدم یې واخېستل منډه یې کړې سوري پسې منډه وایي کله یو خوا منډه وایي کله بل خوا منډه وایي ما ورته څادر ور وغورځوم مې پسې څادر له پاسه خپې کېده ما وی هغه چې خپې به نه سوځېدې او د خپو پتاو به نه پرېوته هغه په حاجیاباد کې خاورو کې پروت دی هغه عشق غواړي هغه جدا خبرې دي ته هغسې ما بیا خپې پولې شوې مې لکه په قلار کښېنه هغه عشق تا کې نشته هغه عشق والا په عمرزو کې پروت دی هغه په حاجیاباد کې پروت دی اب خپې بلې خپې ګرځېده اوس نر پسې منډې سوري پسې منډې وې حاجیان صاحبان د دې وطن حج ننی خبر غریبانان چې لاړ شي ما ته وی کله بزو یا د خدای بنده دا خو تو سراله سلويخ منځونه به پورا کو وی دا به 100 ورځې کې پورا کیږي مې دا به 75 ورځو کې پورا کیږي وی بیا بزو نه دا وسګور قسم د تخرم په دې جمعات کې یو کسراتوي په مکه معظمه کې چې مدینه منوره ته لانو ته تیر کال نه بل کال ما ته وی زما ټیکټ کړوان دي کېږي مالې مخکې کا کورته ځم یا د خدای په بره غوړون شه مدینه منوره ته نه تلې وی بیا به راشو کنه اوس راغلی نه دی او بیا به راشو هغه ماشوم ورته سوی وی زما دا ټوکړې قبولې دي دا جانو دا پاتې شنو ډوډۍ مې قبولې دي نار نهوره مې قبوله دا علم مې نه دی پکار دولت مې نه دی پکار کورونه مې نه دی پکار خو کاکا جی ردي ګمبد پرېښودو ته نیم تیار هلته قسم قسم څیزونه دي نه امام مالک به کوم ځای ناستو هغه ځای به ناستو چې کوم ځای کې استوانه حرس ورته وایي چې کوم ځای به د دواړو جهانو سردار اعتکاف ته ناستو دا سړی ورته وایي راپاسه ما ته را ترغاړه وځه امام مالک ورپاسېد ور ترغاړه وت وی په دې تندي دې ښکلوم وی ښکل کا امام مالک ورته وی دا ولې زما دې وی قسم په خدای وی چې بېګا دا ځای کې ولاړو ما د دواړو جهانو سردار راغی ملګري ورسره دي وی مالا امام مالک را روان کے امام مالک را راولے وی تا تا چا سوال جواب کو تور پاسے دے او دا زین دے رپیدل دا یرینا دا حضور پاک غول دا زین دے رپیدل نبی علیہ السلام دا فرمائی امام مالک یریگا ما را دیخ واشا چې لګوندې ځان ته دې را ترغاړه باسم او په دې تندي دې لګوندې ښکل کما قدر زرگر شناسد قدر جوهر جوهری د زرو په قدر زرگر پوهیږي د حدیثو په قدر رسول الله مبارک په دا خاورو کې دننه پوهیږي حضور پاک د حدیثو په قدر پوهیږي وی بیرته زوله کې زمرد او یاقوت او مرجان در واچول امام مالک په توسوي وی دا تب تماته ولې را ترغاړه وته وی ما وی چې هغه سینې پورې د خپل سینه او مګم چې کوم سینې پورې بیګا د دواړو جهانو سردار خپل سینه مبارکه مګلې دا هغه تندی خپل کم چې په کم تندی بیګا د دواړو جهانو د سردار لاړې مبارکې پریوتې دي دل عالم امام مالک وته وی چې تا خبر وکړو زما خبرم واوره چې پړه کې د ایمان او د قران او د حدیث قدر راغلی اوس بس کې اوس بداسه کې امام مالک وته سوی وی چې تارا ته قصه وکړه دا خبره خو ما پټه ساتلې ده خو زما دې په الله قسمی چې کله د پیغمبر د حدیثو په دې مسند باندې ناستې ما او د کله دلته په دې بستر باندې ناستم او د نبی علیہ السلام د حدیثو خدمت مې شروع کړې ده وی داسې شپه په ما نه ده تېره شوې چې په کوم مشبرې ما د نبی علیہ السلام ملاقات په خوب کې نه کړې ایمان دې ته خبره مې ورونو دې پورې کوله چې د علم په قدر څوک پوهیږي د علم په قدر هغه څوک پوهیږي د عالم په قدر د قرآن په قدر هغه څوک پوهیږي چې چاته قرآن مخکې ته پروت دی نو د حضرت ابوبکر قدر به څوک پیژني د عمر قدر به څوک پیژني د عثمان قدر به څوک پیژني د دواړو جهانو سردار داسې ناست دی د خپې مبارک کې ښکاره دي حضرت ابوبکر راغی همدغسې ناست دی حضرت عمر راغی رضی الله عنهما دغه سه ناسته حضرت عثمان راغه نبی اسلام زردا سه کې ناسته او صدر مبارک په خپور اخور کو عمر فاروق جلالیت لري او د خدای پیغمبر ابو بکر راغه رانیغ نشوي او نه د خپې پټکړي زر عالم او مغه صفات شوي عثمان راغه نو نه کېم ناسته او خپې دم پټکړي وی عمر په قلار کېنا دا هغه چا نه زه حیا ولو نکم د کم ذات نه چې الله او دا هغه فرشته حیا کوي
عثمان نخو الله حیا کوي د خدای فرشته ته حیا کوي زره ته ولې حیا ونکما او د عثمان په قدر بسوک پیږي هغه سړی به پیږي چې کوم د عثمان او د حضرت ابوبکر او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنهم سیتا بیدار دے اللہ دے مونږ سیتا بیدار جوړ کی بہر صورت حضرت ابوبکر صدیق بلاستنی سے برستو کیږي او هغه با نبی علیہ السلام به مخکې نه راکاږي او الله با आवाज وکړي چې اے پیغمبر دروغجن قوم دینا تا پخپل فرمایلی دی چې ابو بکر فی الجنه ابو بکر جنتی دی نو ستا خبره کې دروغ نه واراولم اعلان دی زما ابو بکر تجری بغیر حساب او بغیر کتاب جنت روان شي عشره مبشره نمونه پیغمبر علیہ السلام غشتی دی دا غینه پس به حساب کتاب شروع شي یا اورا کوټه غوند نقطه در تویم نو بس کوم یو کس باندې به आवाज وشي جهنم ته روان کړي د فائدې یو خبره تا کوم چې جهنم ته روان کی آدم علیہ السلام به نبی علیہ السلام ته आवाज وکي چې اے پیغمبر اے احمد ستا یو امتی جهنم ته روان کړي ټول وای صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام به आवाज وکي فرشتو ته چراوي ګرځاوي فرشتي به ته نه ګوري بیا به आवाज وکي اے فرشتو زمانہ امتی راو ګرځاوي زماو د یو شی پاتې دی هغه به بیا روان کړي شاته به نو دري اخره کې به فرشتي ولا आवाज ورکي چې ورستا قران کې نه دی قرآن کی نہیں راغلی کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون دا دوزخ داسې فرشتي دي چې هغه سخت دل دي په چاړه نرمیږي او چې الله څه حکم کوي هغه پوره کوي د بل چا خبره نه مني وخنه ز حکم وی الله ته وایا نبی سام با الله ته आवाज وکي چې خدای زما د امتی او زما یو خبره پاتې ده لغون دی را واپس اللہ به فرشتو ته واپس کی بیا ول حساب کتابو کی نیکه به یو طرف ته کی گناهونه به بل طرف ته کی د دوارو جهانو سردار د دې لستونی مبارک نه ور کوټه غوندې کاغذ براو باسی اب ول پنه کو کی واچي وختي نه کې سپکه جهنم ته روانو اوس به نه کې درنی شي گناهونه به سپکشي اعلان بوشي جنت ته روان کې سمره یو کس باندې به आवाज وشي جهنم ته روان کړي د فائدې یو خبره تا کوم کہ جہنم تے روان کی آدم علیہ السلام با نبی علیہ السلام ته आवाज وکي چې اے پیغمبر اے احمد ستا یو امتی جہنم ته روان کړي ټول وای صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام با आवाज وکي فرشتو ته چراوي ګرځاوي فرشتي به ته نه ګوري بیا با आवाज وکي اے فرشتو زمانہ امتی راو ګرځاوي زماو د یو شی پاتې دی هغه بیا روان کړي شاته به نو دري اخره کې با فرشتي ولا आवाज ورکي چې ورستا قران کې نه دی قرآن کی نہیں راغلی کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون دا دوزخ داسې فرشتي دي چې هغه سخت دل دي په چاړه نرمیږي او چې الله څه حکم کوي هغه پوره کوي د بل چا خبره نه مني وخنه ز حکم وی الله ته وایا نبی سام با الله ته आवाज وکي چې خدای زما د امتی او زما یو خبره پاتې ده لغون دی را واپس اللہ به فرشتو ته واپس کی بیا ول حساب کتابو کی نیکه به یو طرف ته کی گناهونه به بل طرف ته کی د دوارو جهانو سردار د دې لستونی مبارک نه ور کوټه غوندې کاغذ براو باسی اب ول پنه کو کی واچي وختي نه کې سپکه جهنم ته روانو اوس به نه کې درنی شي گناهونه به سپکشي اعلان بوشي جنت ته روان کې څومره له خوشاله خبره چې جهنم نه بچو جنت ته ځي دا سړی به فورا را پاسي او د نبی علیہ السلام د لاسونه خپې بخکولای لاس بم خپل یو خپې بم